د ژوند میډیا چینل ګرانو لیدونکو ستړي مشئ. افغانستان پر لپسې ماتو کې د زیمبابوې ریکارډ مات کړ. افغان لوبډلې او لوبغاړو چې په تیره کې مثبت ریکارډونه جوړ کړي وو اوس د نړیوال جام د افغانستان لپاره ښه نه دی. د مورګن 18 شپږیزې، د انګلستان 25 شپږیزې، 390 منډې او د مورګن 140 منډې جوړول پر افغانستان د یوې لوبډلې ریکارډونه دي چې په روان نړیوال جام کې جوړ شول. د محمد شمي لخوا په وروستي اور کې د هټریک ترسره کول بل ریکارډ وو چې د هند لخوا پر افغانستان جوړ شو. د شاهین افریدي لخوا د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې 4 وکټ اخیستل پر افغانستان د پاکستاني 20 کلن بلر ریکارډ شو. د نیوزیلند توپ وهانې ارلونډر جیمي نیشم لخوا له افغان لوبډلې د 15 وکټو اخیستل د هغه لپاره د نړیوال جام بیسټ یا غوره توپ اچونه وه. د افریقا او نیوزیلند لخوا په 9 وکټو لوبه ګټل د نړیوال جام نور ریکارډونه دي. د دې ریکارډونو سربیره یو بل منفي ریکارډ چې افغان لوبډلې ترلاسه کړ هغه په نړیوال جام کې سر پر سر د 8 لوبې بایلل دي. تر اوسه په نړۍ کې یوه لوبډله هم داسې نه وه چې هغه د 8 لوبې پر لپسې ډول بایللې وي. افغان لوبډلې د ډیرو لوبو په بایللو سره د زیمبابوې د نړیوال جام د بایللو لوبو ریکارډ مات کړ او زیمبابوې په دې ریکارډ کې اوس دوهمه شوه. زیمبابوې په 2015 میلادي کال کې نړیوال 500 جام کې 7 لوبې پر لپسې ډول بایللې وې. افغان لوبډله د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 2 بجې د جولای په 4مه نیټه خپله د نړیوال جام وروستۍ لوبه له ویسټ انډیز سره ترسره کوي. ډېر احتمال شته چې افغان لوبډله نهمه ماته هم وخوري. افغان لوبډله په نړیوال 500 جام کې تر اوسه په وروستي ځای کې ده او مخ په بره یې حرکت نه دی کړی. که افغان لوبډله د جدول وروستي ځای سره له نړیوال جام بهر شي د به د دې لوبډلې یو بل منفي ریکارډ وي.